شیخ صاحب محترم په رمضان کې یو کس غسل کې اوس فرض کړه شپې جما وکړله او دې باندې پېشمنۍ هم راغی سهار اذان هم وشو نو آیا دا غسل دا دومره لیټ کولی شي چې سهار اذان هم پې وشي هغه نه وروسته دا غسل کوي غسل باندې اثر غورځېږي پکار خو دا ده چې سړی د سبا د خاطرو نه مخکې غسل وکړي دا به ډېره بهتره وي لکه څنګه چې دا مستمره طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه لیکن که یو انسان د عذر د وجې نه وروستو شي او سبا اذان وشي او د غسل نه یې کړي جنابت په حالت کې نو د دې روژې ته نقصان نه رسېږي ځکه دا کیفیت هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصبح جنبا من غیر احتلام ثم یغتسل رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد جنابت په حالت کې سبا کا من غیر احتلام یعنی د خپل اهل سره به نزدېکت کړ احتلام په متنور راغلی بیا به غسل وکړل نو معلومیږي دا چې دا د الله د نبی طریقه ده په دې باندې روژې ته نقصان نه رسېږي په دې وجه باندې که یو سړی په داسې مشکل کې راګیر شي نو د هغې روژه صحیح ده روژې کې نقصان نشته Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.